عمران خان یو ځل بیا ونیول شو، 3 کاله بند او 100,000 کلدارې جریمه. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر، پام وکړئ د نوې تازه او مهم خبر ته. دوستانو پر الله سره ویډیو کې ګورئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو نوې تازه معلومات تر تاسو ته ورسیږي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا له هغې وروسته د لاهور زمان پارک سیمه کې ونیول شو چې د اسلام آباد یوې محکمې ورته د 3 کاله بند او 100,000 روپیو د جریمې جز اعلان وکړی و. پر عمران خان تور دی چې دولتي ډالۍ یې په ناڅیزه بیه اخیستې او بیا یې بازار کې په لوړه بیه پلورلې دي. د هغه حقوقي ډلې که څه هم له محکمې غوښتنه کړې وه چې دا قضیه دې وتړل شي، خو د اسلام آباد محکمې یې هغه غوښتنه رد کړې وه. عمران خان له دې وړاندې هم نیول شوی و چې په غبرګون کې پلویانو پراخه لاریونونه وکړل او ډېر دولتي تاسیساتو ته یې زیان ورسوه. هغه ګواښ کړی و چې که بیا ونیول شي، حکومت باید بیا د ولس له ورته غبرګون سره مخ شي. دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.